تر دې خاوره دي دا زموږ غوندې زر سرونه قربان سي. دا خاوره مقدسه ده. موږ په دنیا کې د دنیا د کامونو سره د سیالۍ دعوه کوو او د یو داسې ناسیاله او د یو داسې ویشي انسان تر لاس لاندې ژوند کوو. د ګیلمن وزیر په شعر کې هغه په نظم کې چې هغه بله ورځ د ووایي په کوټه کې که دا ځوانان یا دا کام لږ په دې پوهېږي دا یو ګیلمن وزیر نه دی، یو ادرامان وزیر نه و، یو زاکم وزیر نه و. درست وزیرستان یې تر رخبیل ویستی. په سوات کې پر چوکونو باندې د پښتنو مړي زړېدل، چا په 4 ورځې جنازه نه کوله. په دې ناورین چې اخته کړي وو د دې شاته یې څونې وسایل ولوټل. ولې موږ نه لرو د انسانانو سره د برابرۍ کولو د ژوند کولو حق؟ ولې موږ نه لرو چې خپله جغرافیه په خپله آباده کړو؟ ولې موږ نه لرو دا اختیار دا صلاحیت چې خپل پارلمنټ جوړ کړو؟ ولې موږ نه لرو دا صلاحیت چې له دنیا سره خپله جغرافیه معلومه کړو؟ ولې موږ نه لرو دا صلاحیت چې خپله خارجه او داخله پالیسي ولرو؟ ولې موږ نه لرو دا صلاحیت چې په دنیا کې د افغان او د پښتون په نامه باندې خپل ریاست ودان لرو یې؟ خو پاشلي یو. چې چا پاشلي یو د هغوی ګټه ده او چې په کومو نمو مو بیا نور خلک پاشي. دلته یو صاحب یو څو ورځې مخکې خبره کړې وه چې دا سرخولیان دي، په دې وطن کې نور، په دې وطن کې امن، په دې وطن کې خوشحالي دې سرخولیانو راوستله. دا د سرې خولۍ برکت دی صاحبه چې نن به بیا ته په پارلمنټ کم از کم څه ناڅه آزاد خو به وژغږې. دا د سرې خولۍ د دې سرخولیانو د وینو د قربانیو برکت و. دا د عارف شهید تر ځیګر وتلګي د هغې ګولۍ برکت و. دا د ملي شهید ارمان لوڼي د ماتې ککرۍ برکت و. په دې ښار کې داسې باغي ناره ګډه کله د هغه باغي نارې د هغه مزاحمت د نارې په بدل کې خپله ککرۍ قربان کا. هغه ککرۍ ته سلام کوو، د بغاوت و هغې نارې ته سلام کوو. دا د ملي شهید عثمان کاکړ یا دا د نور باچا تر هغه غاړه وتلګي ګولۍ یا د داسې ځوانانو د مزاحمت برکت. دا مزاحمت به جاري ساتو کنې خلک مو غلامان کوي او غلامان کړي یو. مسله د شناخت، مسله د جغرافیې ده، مسله د وسایلو ده. د افریقنو غلامانو پر تاریخ باندې یو تاریخدان الیکس هیلی یو کتاب لیکلی دی. په هغه کې یو یورپین سامراجي مالک یو افریقن تور په دې خبره باندې وهي هغه ورته وایي چې تا چې د کوره په کوم نامه راغلی هغه نوم بدل کړه چې دا ما اوس کوم زه نوم در کوم ته زما غلام یې په دغه نامه ما ته وایه. هغه ورته وایي چې ستا نوم چېرته دی؟ بیا هغه خپل نوم ورشي هغه یې بیا وایي، هغه یې بیا وایي. زموږ د نامه مسله ده، د کامي نامه مسله ده، د افغان د نامه مسله ده. ګیلمن وزیر یې د افغان پر نامه باندې ټارچر کړو، ویل چې د افغان له نامه زه واوړه. منظور پښتون په جیل کې په دې خبره ناست دی وایي چې د افغان ملت او د افغان د جغرافیې خبره به نه کوي. نورالله ترین هم په دې خبره له تېرو څو میاشتو څخه ناست دی چې دا خبره کوي. موږ او تاسو به یې کوو. دا د ملي شهیدانو، دا د کامي اتلانو لار ده، دا زموږ د خپلواکۍ لار ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د هیچ چا نه دی، زموږ د ټولو پښتنو دی. ولې چې ازادي زموږ د ټولو پښتنو ارمان ده، خپلواکي زموږ د ټولو پښتنو ارمان ده، پر خپله خاوره خپل اختیار زموږ د ټولو پښتنو ارمان دی. په نړۍ کې د نورو قامونو سره د سیالۍ په سب کې درېدل زموږ د ټولو پښتنو ارمان دی. د دې لپاره به د دې تحریک سره دروځو. دا تحریک په خپله وو، دا لار نوره ودانه ساتو. که نیم یو ډېر تورې تاریکې ته روان یو، نه مو پرېږدي خلک، نه مو پرېږدي چې څونه یې وهلي تر دې مو نور هم وایي. یو عام سپایي د یو عام فوجي کرنیل په زړه کې په وجود کې څونه زیات وحشت دی له موږ سره، چا به خبره نه سو ورته کولی. نن کم از کم دونې سوی دی. خدای به شپې او ورځې راولي، خدای به مې سپرلي په وطن راولي، سپینې سپینې واورې به راټولې کړم. خدای به راولي هغه وخت، خو هغه وخت لپاره که وینه قربان و وینه تویوو. تر اوسه پر امن روان یو، فکري کار کوو، مزاحمت کوو. خو که وخت رالی خولې دې توی سي، وینې دې توی سي، خو چې دا کام لښکر سي د هغه لښکر مخ ته که دا کام په یو انسان ازادېدی، هغه اول سړی ما ورپورې وایي زه به هغه ځای ته ځم. خو چې دا کام خدای له دې بلا خلاص کړي. خو که په زرونو انسانانو ازادېدی،
زر انسانان به ورته دروږو سرونه به قربانوو څنګه چې ملي شهید ارمان لوڼي په شعوري توګه دې ځای ته تیار سو او خپل سر یې د کام